الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تاسو ته ګرانو کتونکو لیدونکو رونو خویندو، تاسو ته نن یو اهمه مسله او یو اهمه فائده راته بیانوم. الله سبحانه وتعالى په سورة الذاريات کې وایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ندي پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د خپل بندګۍ او د خپل عبادت لپاره. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى رزق ورکون کې دی او د رزق ذمہواري رب العالمین اغسته ده. خدا پیریان او انسانانی پیدا کړي دي د خپل بندګۍ لپاره. دې ځکه یو څو نصیحتونه د دې آیت پرانا کې. اولنی خبر هغه ده چې الله سبحانه وتعالى موته د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړیو او دا دنیا او په دنیا کې چې سدي د زمو استاد لپاره پیدا کړی. نو دې سینه چې ته هغه سپری دي چې د صد لپاره پیدا کړی او په هغه څه کې مصروف شي سې چې ستاسو لپاره پیدا کړی. نو دا ډېره بې وفایي ده او ډېره عجیبه ده چې الله ته د څه لپاره پیدا کړی هغه پرېږدي او سې چې ستاسو لپاره پیدا کړي دي په هغې کې مصروف شي. زما او ستا په دې دنیا کې یو مقصد دی، یو هدف دی او هغه د رب العالمین بندګي کول دي. رزق د دې لپاره به اسباب لټو، خو په دې حدودو کې او په دومره حدودو کې چې د الله د دین نه پسې وانه وړو، عبادت کې هم کمی را نشي، عبادتونه هم کم نشي. دغه اندازې کې موږ اسباب به لټوو د رزق د ګټلو لپاره. او دا هم تاسو ته ووایم چې رزق چې الله سبحانه وتعالی کوم ستا په نصیب کې لیکلی دی هغه به تا ته میلاویږي، په هر حال کې به میلاویږي. که ته په وچې، که ته په لمدې، که ته په کور کې، که ته بهرې، که هر قسمه حالاتي، خو کوم رزق چې رب العالمین ستا دپاره لیکلی دی هغه به لازم تا ته میلاویږي. حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی یو نفس، یو انسان د دنیا نه د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې د هغه رزق نه پوره کړی کوم چې رب العالمین دله ورکوي. رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ په تا پسې ګرځي. او که تا نه چې ته رزق خطا شي نو ته ترې نه خطا کېږي. ښه مطمئن اوسه، په خپل رب باندې ښه یقین ساته، بندګي کوه د الله سبحانه وتعالی د کوم دپاره چې ته پیدا یې الله سبحانه وتعالی ستا دا رزق درکوي. ځکه د سلفو په وخت کې یو بانډچي، یو بدو، یو عربي و، هغه ته چا وویل پلاني اوړه ګران شوي دي، پلانې شی ګران شوی دی، پلانې ګران شوی، پلانې ګران شوی. هغه ښه ناکس ورته غوسه شو، وایي زه درته وایم چې اوړه ګران شوي دي، رزق ګران شوی دی او ته ښه په ارام وایې. ښه پکار دی چې ستاسو سوچ وي، څه فکر دی. هغه ورته وایي الله چې ما سره کوم لوز کړی دی الله هغه پوره کوي او ما چې کوم د الله سره لوز کړی دی زه به هغه پوره کوم. الله ما سره لوز کړی چې زه به رزق در کوم، ما د الله سره لوز کړی چې الله زه به ستا بندګي کوم، نو زه به د الله بندګي کوم. الله به ما له رزق راکوي، که ګرانېږي او که ارزانېږي خو الله به رزق راکوي. نو خویندو او وروڼو ښه مطمئن اوسئ، رزق به الله تاسو ته در رسوي، لازم به یې درکوي. خو تاسو د کوم مقصد دپاره چې د دنیا ته راغلي یئ هغه مقصد په صحیح طریقې سره ادا کوي او هغه د الله سبحانه وتعالی بندګي په هغه طریقه باندې په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولې ده. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په دې مقصد کې موږ کامیاب کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې بندګي په هغه طریقه وکړو په کومه طریقې چې الله زموږ نه غواړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.